بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې. بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن په دغه ویډیو کې به دا زده کوو چې څنګه د ابابل سیلر اکاونټ جوړولی شو. یعنې تاسو که چېرته خرڅوونکي اوسئ او وغواړئ په ابابل کې تاسو یو دکان ځان ته خلاص کړئ، نو تاسو حتما دې ته باید د ویډیو تر اخره پورې سټپ او ټول سټپونه وګورئ تر څو دکان جوړ کړی شئ په ابابل کې. د دکان جوړول په ابابل کې ډیر اسان دي. د دې لپاره باید اولین قدم تاسو د ابابل سیلر اپ ولرئ. دا د کوم ځای نه کولی شئ؟ تاسو کولی شئ د پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کړئ. زه اوس مثلا پلی سټور ته ځم او همدا اپلیکیشن پکې سرچ کوم. ابابل ABABEL سیلر ابابل سیلر اپ چې تاسو ولیکئ تاسو ته راځي ابابل سیلر اپ. دا دې باندې کلیک وکړئ. دا باید تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی. نو ورځو په دغه کې تاسو ته زه اکاونټ جوړوم. ښه څنګه جوړول کېږي؟ اپلیکیشن ته چې تاسو څنګه لاړ شئ نو اولینه صفحه د اپلیکیشن سره مخ کېږي. دلته اولینه صفحه کې وای سټور اونر. تاسو چې د کوم سټور جوړ کړی هغه پکې لاګین کړئ. ایمیل او پاسورډ مو غواړي. موږ چې پکې دکان نه لرو باید دکان جوړ کړو. نو دې لپاره څه شی کوو؟ سټور علامه تاسو ګورئ لاندې ده. سټور علامې باندې تاسو باید کلیک وکړئ تر څو خپل سټور کریټ کړئ. دې باندې کلیک کوم. دغه صفحه باید ټول دا فورم ډک شي. ډیر ایزی فورم دی، ډیر اسان دی. اولین تاسو نه چې غواړئ اپلوډ لوګو، نو زه یوه لوګو باید د خپل برانډ دپاره ولرم، خپل دکان دپاره باید لوګو ولرم چې ایزی دی جوړول یې آسان دی. په بل ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته حتما دا وښیم چې څنګه د لوګو جوړولی شو د خپل برانډ دپاره مطابق لوګو. نو یو لوګو د ګالري دې باندې کلیک کوو او ګالري ته ورځي او ګالري نه باید لوګو انتخاب کړو. زه دلته یوه لوګو لرم، دا کلیک کوم. ګرچې ډېره حرفوي لوګو نه ده خو خیر، کابل شاپ په نامه. یو کاور باید انتخاب کړو چې کاور باید ستاسو د بزنس مطابق وي چې هغې کې شاید تاسو ځینې ادرسونه په دې کاور کې مو لګي، ځینې لوګو لګېږي او یو بل شی. کاور جوړول حرفوي هغه به هم تاسو ته وښیم څنګه په فوټوشاپ کې جوړ کړو، څنګه په موبایل کې جوړول شي. کمپیوټر کې موبایل کې یوه ویډیو کې ښیم. ما داسې وکړل چې په باندې مې کلیک وکړ او شاته کاور مې هم انتخاب کړ. بل تاسو نه اولین نوم د سټور نوم په انګلیش کې غواړئ. مثلا زموږ سټور دی کابل شاپ. کابل شاپ اوکې. ښه دلته څه وایي؟ سټور نیم پښتو وایي. پښتو کې نوم ولیکئ. زه وایم چې ځکه څوک چې ژبه بدله کړي هلته بیا هغوی ته په پښتو کې ښودل کېږي، بیا په انګلیسي کې نوي لیکلي کابل شاپ. موږ دلته لیکو کابل شاپ اوکې. بیا وایي که فارسي کې نوم لري، مثلا ځینې سټورونه د فارسي کې نوم لري، کولی شي که فارسي کې هم انتخاب کوئ. زه دلته هم لیکم کابل شاپ. دا مو شو. بل عربي کې که چېرته نوم لري عربي کې هم لیکلی شئ. بیا هم زه لیکم کابل شاپ. بل آپشن کې وایي سلیکټ موډل ټایپ. دلته تاسو په دې کلیک وکړئ. تاسو چې شی دی دا ډېر مهم آپشن دی که نه. تاسو سرویس خدمات لرئ، که هغې کې د کور جوړول دي، که هغې کې مثلا رنګمالي دی، هغې کې ډېر خدمات دي چې بیا تاسو سرویس باندې کلیک وکړئ هلته متوجه کېږئ. تاسو دا کټګوري انتخابوئ. ابابل بازار انتخابوئ. ابابل بازار کې تاسو کولی شئ شیان خرڅ کړئ، محصولات خرڅ کړئ، بوټونه فار ایگزامپل چوکۍ او هر څه شی چې زړه په ابابل بازار کې باید تاسو انتخاب کړئ. که تاسو چېرته دوا خرڅوئ یعنې درمل خرڅوئ نو تاسو باید فارمسي انتخاب کړئ. نو که چېرته درمل دا شیان خرڅوئ او که چېرته تاسو او دا وروستی آپشن چې تاسو ګورئ دلته وروستی آپشن، دا وروستی آپشن د دې دپاره دی چې که کرایي کوم سامان تاسو ورکوئ هغه دلته اچولی شئ چې هغې کې مثلا ډېر سامان شاملیږي. مثلا
ځینې خلک دي دیګونه په کرایې ورکوي، چوکۍ په کرایې ورکوي، نو دا هغه کولی شئ. بل اپشن دی آل افغانستان. مثلا په کومې ساحې کې تاسو خدمات لرئ. مثلا دلته کابل سیټي دی، کابل سیټي کې موږ خدمات لرو مثلا، یا ټول افغانستان کې. مثلا زه وایم کابل سیټي کې زه صرف خدمات لرم. تاسو لوکیشن سره خپل ځای پیدا کوئ. مثلا تاسو وایئ کندهار کې مثلا کار کوئ که ټول افغانستان کې کار کوئ، نو دا د دوی پالیسي ده. هماغه لوکیشن یې موږ ځای پیدا کوي. ګوره دا د زموږ لوکیشن یې دلته پیدا کړی، نو دا د ټول هغه یې لیکلی، څومره جالب لوکیشن یې لیکلی. و سټور ادرس پښتو، دلته باید تاسو خپل د سټور ادرس ولیکئ. زه یې لیکم. ما یو ادرس ولیکه په پښتو ژبه، کابل ارزان قیمت 2 څلور لارې پکتیا مارکیټ. یو شی مې دلته پرېښود، رښتیا تاسو دغه سلیکټ موډل ټایپ، دا ګوره دې کې تاسو کولی شئ هغه خپل موډل ته انتخاب کړئ. ما موډل شی زه خپل تاسو ته زه غواړم چې مثلا هغه خرڅ کړم، موږ خپله کالي خرڅوو، سمه ده. موږ باید ابابل بازار انتخاب کړو. نو ما خپل مارکیټ ټایپ انتخاب کړ چې هغه ابابل بازار و. بل وایي ادرس فارسی کې ولیکئ، کولی شئ ولیکئ کابل ارزان قیمت چرایي مثلا دا ده او ډکې کړئ. بل ادرس په عربي کې غواړي، کولی شئ ډکې کړئ، کولی شئ پرېږدئ. په افغانستان کې موږ باید دلته 0 واچولی چې په افغانستان کې مستقیم په ټیکس باندې 0 نشته. د ټیکس اپشن کې 0 واچوئ. دا نو همداسې پرېږدئ. او دا بل اپشن چې ګورئ لاندې منټ، دې کې باید تاسو خپل وخت مشخص کړئ چې څومره وخت کې محصول مشتري ته رسوی شئ. دا باید همداسې پرېښودل شي. دلته یو اپشن دی په نامه د منټ، دې کې وایي تاسو خپل محصول مثلا اوس چې زه کالي خرڅوم فرض مثال څومره وخت کې مشتري ته رسولی شئ. زه باید خپل وخت مشخص کړم. زه ورته وایم چې کمترین وخت دومره وخت نسی، مثلا زه خپل محصول مثلا څومره وخت کې رسولی شم. زه خپل محصول 12 ساعتونه تر 4 ساعتو پورې خپل مشتري ته رسولی شم. ته باید څنګه مشخص کړي؟ دلته ډېر ایزي 12 ساعته. زه باید دا کټګوري ساعت ته کم 12 ساعته دا دی راغه 12 اور تر میکزیمم 4 ساعتو پورې مشتری ته زه خپل محصول رسولی شم. کولی شئ تاسو مثلا 2 ورځې یا 2 ورځې انتخاب کړئ. مشتری خپله پوهېږي چې موږ ته مشتری دا څومره وخت کې رسي. مانه څوک په ابابل کې خریداري وکړي، زه کولی شم 12 ساعتونه تر 4 ساعتو پورې د هغه کالي ورته ورسوم. نو دلته تاسو ولید مینیمم یعنی کمترین وخت چې نیسي 12 ساعته، میکزیمم تر 4 ساعتو پورې حتما به درته په کابل کې مثلا محصول رسیږي. دا سیو سوري دا مو ډک کړل که نه. یو د فارسي ادرس ته داسې خفه یم، دا باید ډک شي. دلته مې فارسي ادرس ټک، عربي دومره مهم نه ده ځکه زما خدمات کابل کې دي او کابل کې ضرور نه ده چې زه راشم په عربي ژبه زده کړم. ما چې شی وکړل ټول یې ورته تشریح کوم. لوګو مې واچوله، صحیح ده. کاور مې یو انتخاب کړ. دویم سټیپ کې نوم مې په انګلیسي ولیکه کابل شوپ، پښتو کې مې ولیکه کابل شوپ، فارسی عربي مې ډک کړ. دلته مې بزنس موډل انتخاب کړ چونې ما کالي دي، زه خدمات نور نه لرم. ابابل بازار مې سلیکټ کړ. دلته ما صرف افغانستان کې هغه نه لرم فروشات، صرف کابل کې. لوکیشن دوی خپله راواخیسته، لوکیشن دي چغني. دویم ادرس ولیکه. موږ 2 نمایندګي دي، یو د کابل ارزان قیمت 2 څلور لارې پکتیا مارکیټ. فارسی کې مې ولیکه، عربي کې لیکلی شئ. او دلته چې تاسو هغه مرحله وکړله، بیا دلته تاسو نه خپل شخصي معلومات غواړي. هغه د دکان باره کې و، دا شخصي دي. وایي تاسو نوم چې دی د دکان نوم به دلته نه لیکئ، خپل نوم. خپل نوم مثلا د موږ چې دی، موږ خپل نوم ګوره فرست نیم مثلا زه لیکم سکندر. اوکې سکندر، تخلص لیکم احمدي. اوکې سکندر احمدي. انټر یور فون نمبر، تاسو به خپل د موبایل نمبر ولیکئ. مثلا زه یو نمبر لیکم.
ایمیل وای ولیکئ. زه یو ایمیل لیکم. بله ایمیل وشي. یو کوډ غواړي، کوډ باید ولیکم. کوډ کې ګوره مونږ چې اولین ټکی ولیکو. کوډ کې څو خبرې لري. اولین خبره چې تاسو باید اته کرکټرې. دویمه خبره د اعدادو نه پکې ګټه واخلئ. دریمه خبره کرکټر وکاروئ. څلورمه مثلا هغه وکئ لوی او وړو حروفونو نه ګټه واخلئ. زه یو کوډ ورکوم، مثلا دې ته مشابه کوډ ورکوم. ضرور نه دی همدا ورکوي، خو مقصد دې ته زه وایم چې کابل. اوکې کابل غټ ټکی او وړوکی ټول پکې دي. ښه اول غټ ټکی دی، بیا وړوکی دی، بیا سات مثلا 10. نو تاسو دلته متوجه کابل 10 ام غټ حروف لري، ام واړه لري، ام هغه لري، خو اوسه پورې ځینې خاني شنې دي، ځینې سپینې هم. بل پکې یو کرکټر باید وکارول شي، مثلا هش، ډاش و، اډ و، ډالر ساین و، کوېسچن مارک و. مثلا زه راځم ډالر ساین نه یو ګټه اخلم. صحیح ده. دې کې څه وشول؟ دې کې کابل غټ ټکی شه کې نوره واړه دي، اعداد لري، څه ورته وایي کرکټر لري، او اته حروفونه هم دي. یو قوي پاسورډ باید ورکړئ. اتو حروفونه کم دي او دا ټول خاصیتونه باید ولري. همدا وایي دلته بیا تکرار کړئ. اوکې دا زه دلته تکراروم. دا مې دلته تکرار کړ. سابمیټ اول مې هغه سابمیټ کړ فورم، اوس دا سابمیټ کوم. دې کې مونږ څه وکړئ؟ یو ځل بیا وایم فرست نیم غواړي ومې لیکه، بیا فیملی نیم غواړي یا تخلص چې ورته وایي مونږ افغانان هغه غواړي. دویم چې د نمبر غواړي، بیا یو ایمیل غواړي، او بل ورپسې پاسورډ غواړي. بیا یې تکرار کړئ پاسورډ. سابمیټ. اوکې کرکټر ښه نو ټول هغه ډکې کړئ. سبمیټ کوي. سبمیټ مې چې وخو لایک څه په تمه کېږو، ګورو چې څه نوره کوم مرحلې لري او که نه. نو منتظر یم چې دا مني او که نه. که کومه غلطي شاید دلته کوم سور مسیج راشي. ما ته یو ځلې مخکې راغی، تاسو ولیده، هغلته ویلي وای تاسو نمبر غلط دی، وای یو ټکی کم دی. نو هم اصلاح که ایمیل که غلطي، نمبر که غلطي، او کوډ د اتو کرکټرونه کم وي، یا نور قوانین نه پکې مراعات شوي، یا د تخلص نه لیکلی، یا بل څه مشکل وي، نو تاسو ته یو دانه سور پیغام راځي چې هغه تاسو ته مشکل جوړوی شي او تاسو ته ایرور درکوي. تاسو بیا حل کوئ. ښه مونږ سیلر اکاونټ جوړ کړ. نو اوس مونږ څه کوو؟ پاسه ایمیل ولیکه، هماغه ایمیل. اوکې ایمیل مې ولیکه، سمه ده. هماغه پاسورډ. ما پاسورډ څه شی ورکړی په یاد مو دی؟ کابل 10 ډالر ساین. اوکې سوري. ښه نو اوس به یې ساین ان کړو، ګورو چې مونږ سټور جوړ دی او که نه. چې کله تاسو دا کار وکړ او لاګین کېږئ ورته که نو تاسو ته دوه دانې اپشن راځي. تاسو وایي په کمیشن بیس باندې کار کوئ که سبسکرایبشن اخلئ په دې بیس باندې کار کوئ. اوس مو په دواړه پوهیم. کمیشن که چېرته هر محصول ځي دلته ټول قوانین لیکلي چې تاسو کله د اپلیکیشن ژبه واړوئ په پښتو، دري، عربي ژبې هم لیدلی شئ. دلته لیکلي دي چې که چېرته کمیشن بیس باندې تاسو مخ ته ځئ نو 10% باید تاسو ابابیل ته پیسې ورکوئ چې هغه ټول قوانین دلته لیکل شوي، کولی شوي ګورئ. او که وایي نه سبسکرپشن بیس باندې ځم، ما نه هېڅ کمیشن ما اخله، محصول که یو خرڅوم که 10 خرڅوم که 100 خرڅوم، هغې دپاره جدا جدا کټګوري لري. زه ورته یم نه سبسکرپشن بیس باندې یا کمیشن بیس باندې. کمیشن بیس باندې که کمپلیټ باندې کلیک وکړم هغسې کېږي. زه ورته یم نه سبسکرپشن بیس دپاره څه قوانین دي، کلیک پې کوم. سبسکرپشن بیس دپاره هم دلته یو عالم قوانین دي. راځو کمترین نه، سمه ده. کمترین چې مونږ لرو بیسک، وایي تاسو 400 افغانۍ چې ورکئ که نه د یو کال دپاره
سبسکرپشن بیس لپاره که تاسو ابابل ته 400 افغانۍ ورکوئ کولی شئ میکسیمم 2 آرډر واخلئ 2 پروډکټ اډ کولی شئ او دا نور کوم خدمات چې لیکلي دا ټول لري چې هغې کې موبایل اپ دی چټ کولی شئ پکې ریویو کولی شئ سیلف ډیلیوري خپله ډیلیوري کولی شئ په ابابل کولی په سیلف ډیلیوري باید تاسو وکړئ دا ټول په دې کې اویلیبل دی په 400 افغانۍ د یو کال دپاره متوجه اوسئ میاشت نه یو کال دپاره باید ابابل ته 400 افغانۍ ورکړئ سبسکرپشن بیس دویم سټپ لري دوی 1500 افغانۍ د یو کال دپاره اخلي دا وګوره 365 ورځې دلته لیکلي وایي ماکسیمم آرډر تاسو آرډرونه 40 تانې اخیستی شئ او پروډکټ یې تر 10 پورې اډ کولی شئ پروډکټ مطلب محصول مطلب هغه څه چې تاسو یې خرڅوئ او دا نور خدمات هم د نور غوندې لري چې هغې کې ما تاسو ته مخکې تشریح کړه نور یو نور سره مشابه دي فرق څه ده چې دې کې 2 آرډر ثبتولی شئ 2 پروډکټه او دې کې څه شی کولی شئ چې 40 آرډر اخیستی شئ او 10 پروډکټه اډ کولی شئ بل د ګولډ دا ګوره بیسیک و سیلور و او ګولډ مونږ ګولډن هغه هم لرو سبسکرپشن لرو چې کلنۍ تاسو که چېرته 2500 افغانۍ ورکوئ میکسیمم آرډر انلیمیټډ چې څومره آرډر یې تاسو یې اخیستلی شئ هېڅ محدودیت نه لري خدای دې وکړي ورځې 1000 دانې واخلي یو دانه واخلي چې څومره تاسو کولی شئ واخلئ میکسیمم پروډکټ څومره اچولی شئ چې څومره پروډکټ مزرئ خدای دې وکړي دکان کې مثلا 100 محصولات لرئ مختلف محصولات ټولو نقصونه واخلئ پکې اډې کوئ مهمه نه ده چې 100 دې 200 او دا نور خدمات هم لري ما په نظر جالب ترین او خطرین چې پیشنهاد کېږي اول که چېرته تاسو مثلا امتحان کوئ چې دا څنګه دی 400 والا واخلئ که وایئ چې نه امتحان نه ډېر کم پروډکټ دی 1.5 والی ما پیشنهاد دی یو ښه قیمت لري که وایئ چې نه اول نه زه ډیډیکیټ مخ ته ځم خاص مخ ته ځم ګولډن باید ګولډن واخلئ او که نه وایئ چې کمیشن بیس کمیشن ورکولی شئ کمیشن ورکوئ که دې سبسکرپشن نه اخلئ هغې کې هر پروډکټ کې بیا 10% دوی درنه اخلي زه ورته وایم چې زه ګولډن اخلم ځکه چې هر څه میکسیمم دي زه ورته یم نیکسټ نو دلته درته وایي که چېرته تاسو د هغه اپشن اخلی ابابل یو بهترین خبره چې دلته تاسو ته کوي وایي کولی شئ که 2500 واخلئ که هر څو والا سټپ تاسو اخلئ اول 2 ورځې دپاره فری ټریل دی یعنې 2 ورځې دپاره تاسو نه هیڅ چارجز نه لري کولی شئ امتحاني ابابل ته راشئ زه ورته یم صحیح ده کنفرم ده خبره قبول زه کنفرم کوم ده اوکې دا زه کنفرم کوم انتظار وباسو څه کېږي نو د ابابل سیلر اکاونټ اضافه شو جوړ شو او کولی شئ کمیشن بیس یا سبسکرپشن بیس باندې ځان ته واخلئ نو ډیره مننه چې تر اخره پورې راوسره وئ په نورو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته دا وښیم چې څنګه په ابابل کې خپل محصولات اضافه کړو هغه څه چې موږ خرڅولو دپاره لرو هغه پکې اضافه کړو عکاسي څنګه وکړو څنګه محصولاتو ته ټایټل ولیکو او ډوره عنوان څنګه مثلا داسې ډک کړو چې مشتري ته هیڅ مشکلات نه وي چې مثلا قیمت هر څه په خپل ځای کې ولیکو نو هغه به په بلې ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې دا ټول کارونه څنګه کیږي او ویډیو کې څه شور مشور زیات و وروسته ورته متوجه شوم د هغې تاسو نه ډېره بخښنه غواړم خو ویډیو کې مې هر څه واضح تشریح کړل واضح مې ځکه تشریح کړل چې تاسو سم پې پوه شئ هغه څوک چې موبایل ته لږ هم لاسرسي لري باید په ابابل اپلیکیشن پوهي او خپل محصولات خرڅ کړي مهمه نه ده چې هغه ډېر غټ علمیت ولري کمپیوټر او دې شیانو سره عادت وي نو همدومره بلدتیا سمه دی ما په نظر کافي ده په ابابل کې صرف سړی باید دا ذهنیت ولري چې څنګه خپل محصول خرڅ کړي ځکه چې اصلي موضوع دا ده چې خپل محصول خرڅول دي نو کور مباد چې تر اخره پورې راسره وای انشاءالله چې بلې ویډیو کې به تاسو ته د محصول اټکول در زده کړم ښاد او آباد اوسئ